ستا په سینه کې خو ډېر اور بل دی، هر څه چې دننه پرېږدي نو د زړه وینې به دې وڅښي. غپوري خو تر اوسه سوچ کوو چې یوازې هغې شق کړی دی، مګر اوس ما ته معلومه شوه چې ما ته د شق لفظ د عین تورې معلومات هم نشته. دا دومره اور دې له کومه کړی دی چې په یوه لحظه کې د ټول سټیشن ته اور واچوو. داسې مه کوه زما وروره، په موږ غریبانو خو هم لږ رحم وکړه. ووایه ته څوک یې؟ ولې زموږ ګناهګارانو څخه نوره ګناه کوې؟ ته خو د یو سلطنت پاچا یې، ته دلته څه کوې؟ ما سره د غپوري پوښتنو هېڅ ځواب نه و. نو ما به ورته څه ویلی وې؟ ما هغې ته هېڅ ونه ویل، بس د هغې لاسونه مې په خپل لاسونو کې ونیول او د لاسونو په ژبه هغه پوهه شو او بیا یې له ما څخه نورې پوښتنې ونه کړې او غلی کېناست. په اور کې د لرګیو د کړس کړس اوازونه او تیته رڼا کې زموږ دواړو مخونه ښکارېدل. له دې ماښام څخه وروسته چې زه به په سټیشن کې د چا مخې ته تېرېدم نو ټولو به راته په برندو سترګو کتل. د هغې په سترګو کې زما لپاره یو ډول احترام و. دا د عشق ګټه وه چې ما ته یې د خلکو په سترګو کې احترام راکړ. حال دا چې زه د هغې ورځې په بېخودۍ سخت پښیمانه وم. زه به هره ورځ د راتلونکي ریل ته سترګې په لاره وم چې ایمان به پکې وي، خو د هرې ورځې انتظار ته به مې په ناامیدۍ د پای ټکی ایښوده. زه اوس په باقاعده ډول د سهار او ماخوستن لمونځونو لپاره هغه جومات ته نه تلم. بس هر وخت مې په سترګو کې هماغه دوه سترګې وې. زه به هر وخت تبې نیولی وم. غپوري یو ځل ډاکټر راوستی و تر څو زما معاینه وکړي. ډاکټر له ما څخه د ناروغۍ په اړه پوښتنه وکړه. نو د غپوري د خولې بېواره ووتل، د عشق تبی د ډاکټر صاحب. ډاکټر زما سره وخندل. په رښتیا هم د عشق تبی وه. دا جذبې څومره زورورې وې، زموږ په وجود کې داخلېږي، زموږ د وینې له لارې زړه ته ځي او زړه سره جګړه کوي، زموږ د ټول بدن سیستم ګډوډوي. نو اوس داسې ناروغۍ لپاره به ډاکټر بیچاره کوم قسم درمل ورکړي؟ په دې شپه سختې تبې نیولی وم. ما خیرو ټانګې والا ته اشاره وکړه، خو هغې زما د طبیعت په خاطر خوا دې خوا کول. کله چې زه د بلې ټانګې په لور روان شوم نو خیرو مجبوره شو تر څو را سره لاړ شي. جومات سره نږدې ښکته شوم. په لاره کې خیرو په زوره خپل خړ پټو راڅخه راتاو کړ. زه دننه لاړم او په یو کونج کې کېناستم. مولوي صاحب د معمول مطابق راغی او جمع یې ورکړه. د معمول مطابق د پوښتنو او ځوابونو سلسله پیل شوه. مولوي صاحب لومړی نظر پر ما ولګېد ځکه زه په لومړي صف کې ولاړ وم. په دې کې یو ځوان له مولوي صاحب څخه پوښتنه وکړه، مولوي صاحب زموږ په مذهب کې د مینې واده کېدای شي؟ په بې اختیارۍ زما سترګې د مولوي صاحب په لور شوې، خو هغه پرته ماته په کتلو هغه ته ځواب ورکړه. که له واده څخه وروسته د میړه او ښځې ترمنځ مینه وي نو روا ده، د هغې څخه پرته بل قسم مینه روا نه ده. د ځوان تسلي ونه شوه. خو مولوي صاحب زموږ په مذهب کې د انجلۍ خوښه مهمه ده که نه؟ ما خو اورېدلی دي چې له واده څخه د مخه هلک او انجلۍ یو د بل سره د کتلو اجازت شته، یعنې د هلک او انجلۍ لیدنه اړینه ده. مولوي صاحب په سخته لهجه کې وویل، هو که اړین وي نو تر یو حده اجازت شته، خو زموږ په ټولنه کې هماغه ودونه ښې پایلې لري چې د مور او پلار په خوښه شوي وي. دومره غټې پرېکړې په یو کمزوري ناپوهه او کم عمره نجلۍ پرېښودل قمقلي ده. ولې به مور او پلار خپل معصومه لور یو غلط کس ته ورکوي؟ لحاظه غوره دا ده چې پرېکړه د نجلۍ مور او یا پلار یا بل کوم مشر ته پرېښودل شي. مولوي صاحب په تفصیل سره ځواب ورکړ. شاید ځوان مطمئن شوی وي په دې یوه لحظه کې پر ما څه شوي وو. زه له یوې اونۍ څخه دلته راتلم، خو د مولوي صاحب څخه د پوښتنې جرات مې نه درلوده. په دې ورځ ما څنګه خبرې وکړې؟ مولوي صاحب له جومات څخه د پاڅېدو په حال کې وو چې زما د اواز په اورېدو ودرېدو. مولوي صاحب د انجلۍ په ورکولو کې باید مور او پلار په هلک کې د کومې شرعي خبرو خیال وساتل شي. مولوي صاحب لږه شیبه غلی وو، خو د نورو مقتدیانو له وجې باید ځواب راکړی وو. د ټولو شرعي خبرو لکه مذهب، کلمې، روژه او تقریبا هر څه. خو مولوي صاحب داسې هم کیدای شي چې که څوک د انجلۍ غوښتو په وخت کې ځان هغه شان مذهبي کړي چې د انجلۍ کور والا ترېنه توقع لري. په داسې وخت کې خو دوکه شوه او د دوکې عذاب دې سړي ته ورکول کیږي. مولوي صاحب زه خو 5 وخته لمونځ هم کوم، 6 کلمې مې هم یادې دي
او د مذهب ټول شرایط مې منلي دي. د یوه مسلمانې نجلۍ سره واده کولو لپاره زه یو مذهبي هلک یم. ما ته دعا وکړئ چې زه چا سره خپلوي کول غواړم هغه زما غوښتنه ومني. زما په دې خبره نور لمونځ کوونکي له غوندې مسکي شول. مولوي صاحب هم د نه بلونکي میلمه په شان د ډېرې مجبورۍ نه دعا لپاره لاسونه پورته کړل. دعا ختمه شوه او ټول خلک له جومات څخه ووتل. زه او مولوي صاحب په جومات کې پاتې شو. هغې په ډېر قهر زما په طرف وکتل. زه پوهېدم چې ته دا هر څه د ښودلو لپاره کوې. ستا اصل مقصد بل څه دی او اخر هم ستا د زړه خبره په ژبه راغله. تاسو څوک یاستئ؟ د چا عبادت باره کې داسې پرېکړو والا؟ دا خو د بنده د خپل رب سره مخامخ معامله ده. تاسو یا زه څنګه ویلی شو چې دا د ښودلو لپاره دی؟ تاسو باید د خلکو ځان ښودنه رښتیا وګڼئ او د هغې حوصله نور هم زیاته کړئ. څوک پوهیږي چې یوه ورځ همدا ځان ښودنه په رښتیا بدله شي. له مولوي صاحب څخه ځواب ورک شو. هغې د خبرې مخ بل لور ته واړوو. آخر ته څه غواړې؟ هر ځل زما مخې ته په داسې راتلو سره ستا مقصد څه دی؟ تاسو زما مقصد ښه پېژنئ. تاسو هغه ورځ ماته د بېدینۍ احساس راکړی و. حال دا چې په هغه بېدینۍ کې زما هیڅ قصور هم نه و. ماته د وړوکوالي څخه چا د داسې خبرو احساس نه و راکړی. په هر حال خو زه اوس تاسو د مذهب شرط ته هم چمتو یم. که اوس هم څه کمی وي زه تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې هغه خالیګاه به هم ډکه کړم. مولوي صاحب له قهر څخه سور واوښت. ته ولې نه پوهیږي چې زما او ستا ترمنځ هېڅ اړیکه نشته؟ زه خپله لور په هغه شان کور کې د ورکولو فکر هم نشم کولی. زما اوس د هغه کور سره هېڅ تړاو نشته. دا غوښتنه زه په ذاتي ډول له تاسو څخه کوم. د مولوي صاحب आवाज نور هم لوړ شو. هغې د خپلو ډکو سترګو پټولو کوښښ وکړه او په لړزېدلې لهجه یې وویل: ولې دې زما عزت پسې راخیستې ده؟ که چیرې دې په دې جومات یا شاوخوا کې ګورم ما ته د دې سوچ نه ټوله شپه خوب نه راځي. که د خلکو خولې خلاصې شوې نو د هغې بندول بیا ناشونې دي. که زما په لوڼو کوم تور ولګېده نو ټول عمر به په کور کې ناستې پاتې شي. زموږ په غریبۍ لږ څه رحم وکړه. دې وړوکي ښار کې زموږ له ټولو څخه وړه قریه ده. په دې کې خبره ډېر ژر خپرېږي. مخکې ستاسو د کور مزدورانو څه خبرې جوړې کړې وي. هغه خو شاکر سره د خدای ښه وکړي. د هغې خولې یې بندې کړي. که نه ستا مور او ورېندار زما عزت له خاورو سره خاورې کړی و. په هر حال څه چې وشو هغه وشو. اوس زما عزت ستا په لاس کې دی. تاسو دا سوچ هم څنګه کولی شئ چې زه ستاسو د بدنامۍ سبب وګرځم؟ نو بیا زه تا ته زاري کوم چې د هغې خیال له خپل زړه څخه وباسه. زه د مولوي صاحب आवाज په خبرو کې په ژړا بدل شو. هغې په لړزېدلي ځان زما مخې ته په ګونډو شو او په ژړا یې راته لاسونه ونیول. د څو شېبو لپاره زما ساه ودرېده. دا یې څه وکړل؟ ما ژر هغه راپورته کړ. دا تاسو څه وایي؟ خدای لپاره ما نور مه ګناهګاروئ. ما هېڅکله ستاسو خفه کول نه غوښتل. ما خو نو بیا زما خبره ومنه. ستا او د هغې سره نه جوړیږي. ستا کورنۍ او زموږ ټولنه به دا خپلوي هېڅکله ونه مني. هغه د ځمکې خاوره او ته اسمان یې. ته چې هر چېرته لاړ شي د کمیشنر د زوی په نوم یادېږي او هغه چې په هر ځای کې وي د یو غریب ملا د لور په نوم یادېږي. خلک داسې خپلوۍ ته رنګارنګ نومونه ورکوي. تر پرونه ستا هغه الزام ستا د کور په ژبه و او بیا به ټوله دنیا دا خبرې کوي زه یو امام یم، خلک ما پسې لمونځ کوي. نو ته خپله سوچ وکړه، که سبا ته هم دا خلک زما عزت پسې خبرې وکړي نو زه به څنګه ژوندی پاتې شم؟ له هغې څخه خو دا غوره ده چې زه په خپلو لاسونو هغه ووژنم. بس له دې څخه ډېر په ما کې د اورېدو قدرت نه و. د اوښکو سیلاب د هغه په سپینه ږیره کې لارې جوړې کړې وې. زه له جومات څخه داسې راووتم لکه قمارباز چې د ژوند ټوله سرمایه وبایلي او راووځي. په یوه شېبه کې مې آخري لوبه هم بایلوده. خیرو زما د حالات په لیدو هک پک حیران شو. هغې ژر زما په تندي لاس کېښود. اوهو، ستا تبه خو نوره هم ډېره شوې ده. خیرو زه د ټانګې په شاته سیټ کې کېنولم او ټانګې ته یې حرکت ورکړ. زما ځان ته قهر راته چې ما باید د مولوي صاحب سره په دې موضوع هیڅ بحث نه و کړی. نو ښه به وی، ما ته داسې ښکارېده چې زه خپله د آخري امید قاتل یم.
هغه وخت چې مې د مولوي صاحب حالات ولیده ما باید نور بحث نه وی کړی. په دې وخت کې مولوي صاحب هیڅ قسم خبرې اورېدو ته تیار نه و. کاش مولوي صاحب په هماغه ورځ زه راټلی او په دیکو دیکو یې له جومات څخه راشړلی وی، خو دا هر څه هغه ونه کړل. زه به اوس له هغې سره سترګې څنګه مخ کوم؟ زما ټولې لارې خو هغه بندې کړې. زما په زړه کې رنګارنګ وسوسې راتلې. ټانګه په تش سړک ټک ټک د سټیشن په لور روانه وه. سټیشن ته له رسېدو څخه د مخامخ خپل حواس له لاسه ورکړي وو او زما ذهن په بشپړه توګه په تیارو کې ډوب شوی و. بې خودي کله چې په هوښ راغلم نو د لمر وړانګې ځمکې ته را رسېدلې وې، مګر دا ځای راته ناشنا ښکارېده. زه د لږ وخت لپاره همداسې پروت وم. اوس مې سوچ کوو چې زه چېرته یم. د شپې خو خیروزه سټیشن په لور روان کړی وم، نو بیا دا پاکه کوټه، دا اوږدې او ښایسته پردې، دا نرم تخت والا کوټه د چا ده؟ له لرې څخه د ریل د تلو اوازونه هم پورته کېدل. مطلب دا ځای سټیشن ته نږدې و، خو دا کور. ما د پورته کېدو کوښښ وکړ، خو د سر پورته کولو سره داسې راته ښکاره شوه لکه په اوږه چې مې دروند بار ایښودل شوی وي. ما بیا د پاڅېدو کوښښ وکړ. په دې کې د بهر څخه د چا د پښو اواز راغی. ګورم چې صدیقي سره د یو ګیلاس جوس او ګولیو سره راننوت. زما په لیدو ژر راغی او زه یې بیرته پر تخت څملولم. همداسې څمله. اوس دې طبیعت ښه نه دی، مګر زه دلته څنګه؟ ته خو خپله هیڅ نه وایې، ځان دومره ځورولو سره دا کوم ضد دی؟ خو ستا هم قصور نشته، شاید دا ژوند همداسې وي. هغه په موسکا سره 2 ګولۍ په خوله کې راکړي او په زوره یې راباندې نیم ګیلاس جوس وڅښه. په دې وخت کې راته ځان ډېر خجالت ښکاره شو او د پاڅېدو کوښښ مې وکړ. ښاغلیه زه اوس ښه یم، خو زه دلته څنګه؟ هغه زما شاته بالښت کېښود او وی ویل خیرو ته د ډېرې تبې له امله 3 ورځې مخکې د شپې دلته په ټانګه کې راوستی وې. زه ډېر حیران شوم. 3 ورځې مخکې زه خو بېګا شپه؟ هو، ته تر 3 ورځو پورې په همدې تخت باندې پروت وې. ما فکر وکړ چې روغتون څخه خو ښه دی چې همدلته په کور کې د خیال وساتل شي. ډاکټر د ورځې 2 ځلې ستا معاینې لپاره راځي. شکر دی نن دې تبه لږه کمه شوې ده، مګر اوس تا لپاره د آرام ډېر ضرورت دی، لہذا هیڅ قسم خبره دې نه اورېدل کېږي. تر څو ښه روغ نه شي د دې ځای څخه د پاڅېدو کوښښ مه کوه. یا الله، زه 3 ورځې په دې شریف سړي باندې بوج یم. یو ځل بیا مې ځان ته قهر راغی. ما هغه ته څومره تکلیف مخکې هم ورکړی وو. نور نو مشره تاسو یقین وکړئ، زه اوس ښه یم. 3 ورځې مې تاسو ته دومره تکلیفونه درکړي دي، ما نور مه خجالته کوئ. لومړی خو دې د بوج خبره بیرته واخله. دویمه خبره دا چې په دې کور کې زه یوازې اوسېږم، اولادونه مې نشته، بس زه یم او د کور 4 کارکوونکي دي. بس ښه خوشحاله یو. زه هم موسکی شوم. ستاسو نه ډېره مننه ښاغلیه، خو زه داسې څنګه دلته اوسېدای شم؟ زه پوهېږم چې زه ستاسو په یوازیتوب کې خنډ ګرځېدلی یم. زما د منع کولو سره سره هغه له کوټې څخه بهر هم پرې نه ښودم. تا په خپله بېهوښۍ کې ډېرې خبرې کولې، خو ډېرې خبرې دې په انګلیسي کولې. تاسو لکه چې په کور کې په انګلیسي خبرې کوئ. د کومې خبرې څخه چې زه وېرېدم، صدیقي د هماغې خبرې پوښتنه وکړه. زه خو د لږ وخت لپاره په همدې سوچ کې شوم چې دې 3 ورځو کې ما نور څه ویلي دي. صدیقي صاحب بیا پسې اوږده کړه. که ته ویل نه غواړي نو دې کې هیڅ خبره نشته. ما چې په لومړۍ ورځ تا سره ولیدل، زه پوهه شوم چې ته هغه نه یې کوم چې د نورو نظر کې ځان ښکاره کول غواړي. ستا سترګې، ستا خبرې، ستا لاسونه تا د دې خلکو څخه بیلوي. زه پوهېدم چې ستا څه مجبوري شته. د بېهوښۍ په وخت کې ستا له خولې څخه انګلیسي خبرې اورېدل ما ته څه د تعجب خبره نه وه، مګر له زمانې څخه دومره خفګان هم ښه نه وي. کله کله ویلو سره هم د زړه بوج سپکېږي. ما ورته پور وویل ما سره د ویلو لپاره څه خاص نشته. د یو عادي مقصد لپاره د کور څخه وتلی وم او اوس مې د ژوند مقصد ترېنه جوړ شوی دی او شاید دا لنډ ژوند د همدې مقصد لاسته راوړلو کې تېر شي. بس همدا زما کیسه ده. صدیقي صاحب په ډوب سوچ کې لاړ او بیا یې ویل یم خوشبخته یم.
په ژوند کې خو همدا عشق مقصد دی او که رښتیا ووایم همدا د ژوند حاصل دی. که چیرې په دې سلسله کې دې زه په کار راځم نو ما ته ویلی شي په ژوند کې څه همداسې کول پکار دي چې موږ پرې خپله وویاړو. که عشق نه د عشق خدمتګار صحیح. تر 2 ورځو پورې صدیقي ماته د خبرو کولو وخت هم رانه کړ. په 3مه ورځ مې په ډېره مشکله دې ته راضي کړ چې زه خپل کار ته دوام ورکړم، هغه هم په دې شرط چې زه به هر ماښام ګورم او که چیرې را نغلي نو زه به خپله درپسې سټیشن ته درځم. صدیقي په دې هم مطمئنه کړم چې د تیر ژوند باره کې راڅخه هیڅ پوښتنه نه کوي. ما هغه ته په ډېره مشکله دا ډاډ ورکړه چې زما دلته نه پاتې کېدل د تیر ژوند باره کې یا د صدیقي صاحب د پوښتنو ویره نشته. د 2مې ورځې ماښام مې صدیقي په ډېر مشکله کور ته ستون کړ. که نه هغه ویل تر سټیشن پورې دې رسوم. د صدیقي کور څخه راووتم او په تس سړک مې پیاده مزل شروع کړ او دا سوچ مې کوو چې په دې دنیا کې هم د دې په شان مهربانه خلک اوسېږي. یو پردي ته یې 2 ورځې په کور کې ځای ورکړ او د دې خدمت یې وکړ او بیرته تګ باندې سترګې ډکې شوې وي. په رښتیا هم انسان د انسان له ټولو څخه غټ درمل وي. سټیشن ته په رسېدو ټولو ته خبر وشو او ټول را باندې داسې راټول شول لکه په چک چې شات او مچۍ راټولې شي. ټولو ته مې په بیله بیله د دې خبرې ډاډ ورکړ چې زه اوس ښه روغ یم او په دې کې راته ځینې داسې راغاړې وتل لکه یو غټ جنګ چې مې فتح کړی وي. اخر غپوری مجبوره شو او ټولو ته یې امر وکړ چې ټول دې له دې ځای څخه لاړ شي ځکه د حما طبیعت سم نه دی ښه شوی. د غپوري حکم هیڅ چا نه شو ماتولی نو ځکه یو خپلو ځایونو ته لاړل. غپوري زه له لاسه ونیولم او په چوکۍ کې کېنولم او مخامخ راته کېناست. زه پوهېدم دا به د صدیقي کور کې تر ډېره پاتې نه شي او نیغ به دلته راځي. ته د هغه کور آرام نشي زغملی نو ځکه تا اوس په نارامۍ کې آرامي وموندله. شاید هغه د صدیقي صاحب له کور څخه په راتګ خفه وو نو ما ورته په مسکا وویل خفه یې پرېږده یاره موږ څه او زموږ خفګان د څه. تا غپوری کله هم خپل نه دی ګڼلی که نه د مولوي صاحب خبره به دې له ما نه پټوله. په حیرانۍ د هغې په لور وکتل. هو خیرو ټانګي والا ما ته هر څه وویل. د هغې قصور هم نه و. په کومه ورځ چې ته په تبه کې جومات ته لاړې او بیا دې ډېر وخت تېر کړ نو خیرو ته پسې هلته درغې. ستا او د مولوي صاحب ټولې خبرې واورېدې خو خیرو هم د یارانو یار دی. هغه دا خبرې هیڅ چاته هم نه دي کړي. هغه ته د صدیقي صاحب کور ته بوتلې او نیغ زما خوا ته راغې. شاید هیڅ کله ما تا ته نه وویلي خو هغه ستا د حالات په لیدو ډېر خفه شوی و. که 1 ورځ نور هم ستا توبې ته نه و ښه شوی نو موږ به ستا کور ته تللي وو. ما په حیرانۍ وپوښتل زما کور؟ هو څه چې مولوي صاحب ویلي وو هغه ټول خیرو اورېدلی وو. ته د کمیشنر زوی یې. موږ ته د هر څه معلومات شوی دی. شاید خیرو د مولوي صاحب هغه خبر اورېدلی وي چې ته هر ځای ته لاړ شي د کمیشنر د زوی په نوم یادېږي. اوس زما ټول رازونه سپړل شوي وو. شاید له دې ځای څخه مې وتل ضروري وو. نن سبا به ټول خلک ما وپېژني. زه باید ژر له دې ځای څخه لاړ شم. غپوري په غور سره ما ته کتل. هغه پوهه شو چې زه څه فکر کوم خو خبر اوسه چې د دې ځای څخه د تلو باره کې سوچ هم ونه کړې. قسم په خدای په پړو به وتړم او ټولو ته به ووایم چې دا شهزاده د څومره وخت راهیسې موږ سره اوسېږي. ما ته د غپوري په خبرو خندا راغله. هغه زما لاس ونیو او په ژړغوني غږ یې وویل ګوره تا ته دې زما د دوستۍ قسم وي ته به له دې ځای څخه هیڅ چېرته نه ځې او زه در سره واده کوم چې ستا دغه راز به هیڅ چاته ونه وایم. که چیرې ته له دې ځای څخه لاړې غپوریا به هیڅکله خپل مخ ونه ګوري. سمه ده زه به هیڅ چیرې نه ځم خو زما هم یو شرط دی. زه به د پخوا په شان خپل کارونه خپله کوم. ته به زما د دوستۍ یا د کور د حیثیت له وجې هیڅ کومه مرسته نه کوي. که نه زه به یو ورځ دلته پاتې نه شم. غپوري په خندا زما لاس ښکل کړ او سترګې ډکې شوې. ته په رښتیا د دې نړۍ څخه نه یې نو ستا د محبت قدر به دلته څوک وکړي؟ که ته راته ووایي زه به خپله د مولوي صاحب پښو ته ځان وغورځوم. ټول عمر به د هغې غلامي کوم. ته خو یو ځل امر وکړه. نه دا د حکم معامله نه ده.
دا د عرض خبره ده. اوس له انتظار څخه پرته بله لار نشته. موږ دواړو تر ډېره خبرې وکړې. لږ وخت وروسته خیرو هم راغی او تر ډېره یې په غېږ کې کلک نیولی و. دا غریب خلک هم د جذبو په معامله کې څومره شتمن وي. یو ځل چې چاته زړه ورکړي نو بیا ترېنه خپل ځان هم قربانوي. خیرو او غفوري زما د خفګان له وجې بیا د مولوي صاحب باره کې خبرې ونه کړې. بس هخوا دېخوا خبرې یې کولې. هغوی دواړه په یوه معامله کې حریفانو. د دواړو د خوښۍ فلمي هلک بدر منیر او دواړو به د هغه خبرو اندازه باندې خبرې کولې. خیرو د یو فلم کیسه کوله چې په هغې کې بدر منیر ټانګه چلوله، نو د هماغې ورځې د بدر منیر په شان ټانګه چلوي. غفوري د یو فلم کیسه کوله چې په هغې د خوښې فلم هلک د مزدورانو مشر وي، نو د هماغې ورځې غفوري په مزدورانو هماغه شان امرونه کوي. ډېر وخت کله چې به دوی دواړه یو ځای شول نو ما به د بدر منیر باره کې خبرې شروع کولې او بیا به دوی دواړو پرې د ساعتونو خبرې کولې او په آخر کې به د ورځې په جګړې پای ته ورسېده. په دې ورځ هم خیرو مجلس پرېښوده او لاړ، ځکه غفوري ورته وویل چې بدر منیر په شان غټ سړي ته د ټانګې چلولو کردار اخیستل نه و پکار. موږ دواړو تر ډېره د خیرو په جذباتي کېدو خنداګانې کولې او بیا ناڅاپه غفوري ته څه وریاد شول او خپل تندي ته یې ټاک ورکړ. هی غفوریا، بیا دې خبره هېره کړه که نه؟ ما په حیرانۍ غفوري ته وکتل. ولې څه دې هېر کړي دي؟ ستا د راتلو په خوشحالۍ کې مې له یاده ووتل. ستا له مرستیا څخه یو څو ورځې وروسته ګیریوالا ځوان راغلی و، ستا باره کې یې پوښتنه کوله. داسې ښه نوم یې واخیست. غفوري په تندي لاس کېښود تر څو هغه نوم یاد کړي. نور یې زما زړه راتنګ کړ. عبدالله، هو عبدالله، همدا نوم یې اخیستی و. ډېر خفه ښکارېده. ما وروسته ستا ناروغۍ باره کې ویلي وو. پرون بیا راغلی و او تا ته یې دا پیغام رالیږلی و چې کله روغ شوي نو شاکر سره وګوره، شاید څه کار وي. زما ذهن کې توپان راغی. عبدالله دلته؟ هغې ما ته شاکر سره د لیدو ولې وویل؟ د مولوي صاحب طبیعت نه داسې نشي کېدای. خو عبدالله خو خپله دلته نه و، هغه خو ایمان سره تللی و. زما زړه په ډوبېدو شو. د ماښام اذانونه کېدل. ما خیرو ته د ټانګې تیارېدو وویل. غفوري زه ډېر منع کړم، خو څه وکړم؟ زما زړه ته قرار نه رسېده. زړه مې غوښتل چې وزرې وکړم او ځان شاکر خوا ته ورسوم. خیرو چې څومره کولی شو ټانګه یې ځغلوله. ما ورته د پخوانۍ بنګلې لپاره ویلي وو. سړک هم صفا و، نو ځکه ډېر زر ورسېدو. خیرو ټانګه د پخوانۍ بنګلې مخې ته ودروله او ورته مې د بېرته راتګ پورې حصارېدو هم وویل. نګهت حویلۍ کې زما په لیدو په منډه زما خوا ته راغله. څه شېبه خو یې د ساګانو اخیستلو له لاسه خبرې نه شوې کولی. هغې په ډېر وارخطایي زما په مخ او سر لاسونه وهل. دا په تا څه شوي دي وروره؟ ولې ناروغه شوې وي؟ څومره کمزوری شوې؟ دا تا له ځانه څه جوړ کړي دي؟ ما ورته په لنډه توګه د خپلې ناروغۍ باره کې وویل او بیا مې ورڅخه د شاکر باره کې پوښتنه وکړه چې هغه چیرته دی. ما ورته د عبدالله پیغام باره کې هم وویل. د شاکر باره کې وویل چې هغه لا تر اوسه نه دی راغلی. ما ته داسې ښکارېده چې هغه د عبدالله پیغام باره کې معلومات لري، خو ما ته د ویلو جرأت نه لري. زه مجبوره شوم هغې ته مې قسمونه ورکړل تر څو ما ته ووایي. هغې غوښتل چې ونه شاړي، خو لږ وروسته یې ښه په زوره وژړل. د نګهت په داسې لیدو سره مې زړه پښو ته لاړ. خدای لپاره نګهت، څه خو ووایه، څه شوي دي؟ د مولوي صاحب کور کې خو خیر دی که نه؟ ایمان خو ښه ده که نه؟ نګهت د بې وسۍ په نظر ما ته وکتل. مولوي صاحب خپله